دا شعارونه د زرګونو مظاهره کوونکو لخوا چې په الکترونیکي تذکیرو کې د افغان او اسلام کلمو د لیکلو غوښتنه کوله د شنبې په ورځ په کابل کې ورکول کېدل. مظاهرچیان په سر کې د عیدګاه جومات مخې ته راټول او تر پښتونستان واټه پورې پلي ولاړل. دوی له حکومته وغوښتل چې په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام کلمې هرومرو ولیکي. حکومت یوه پخواني چارواکي او د افغان ملت ګوند افتخاري رئیس انور الحق احدي ازادي راډیو ته وویل افغانان به هیڅکله هم بې هویته تذکیره وانخلي. موږ په تذکیرو کې د ملي هویت ذکر غواړو چې هغه البته افغان دی. متاسفانه له پارلمان نه یو مسوده تېره سوې ده چې په هغې کې د افغان کلمه حذف سوې ده. سره له دې چې موږ ولسمشر ته دا خبره کړې وه، کرزي صاحب ته مو کړې وه چې د افغان د کلمې نه موږ ته تذکیره د منلو وړ نه ده. مظاهره کوونکو داسې شعارونه چې موږ افغانان یو او افغانیت غواړو، موږ داسې ملي وحدت غواړو چې پکې د افغان عزت خوندي وي له ځانونو سره لیږدول. د مظاهرې یو بل ګډونوال حاجي میر سردار زدران ویل چې که حکومت یې مشروع غوښتنو ته ځواب ونه وایي خپلو دا ډول مدني حرکتونو ته به ادامه ورکړي. لاریون دا یوه ورځ نه دی، زموږ لاریون به دوامدار وي، زموږ لاریون به په ولایتونو کې وي. موږ پروګرام داسې جوړ کړی چې په هر ولایت کې یوه ورځ لاریون وشي، هلته مظاهرې وشي، هلته خپله غوښتنې وغواړي. ګورئ په قانون اساسي کې نه ځله د افغان کلمه راغلې ده. که څه هم مظاهره کوونکي د عیدګاه جومات څخه تر پښتونستان څلور لارې پورې د تګ په مهال د امنیتي ځواکونو د ممانعت سره مخ شو او د اطفائیې لخوا پرې اوبه وپاشل شوې، خو دوی د دې ټولو خنډونو پروا ونه ساتله او جمهوري ریاست ته نږدې ځانونه ورسول. د مظاهرې یو بل ګډونوال احمد جان ازادي راډیو ته وویل چې حاضر دی د خپل هویت د ذکر په خاطر خپله وینه هم تویه کړي. موږ ته څومره چې اوبه شنې موږ په وړاندې پرې ورځو، د اوبو په ځای کې سلاره واخلي په سلا باندې په مرمیو څه شي ونه وړي. دا هغه موږ شعار دی، راغلي اسلام غواړو، هویت غواړو. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل ښار اوسیدونکو د بېلابېلو ګوندونو، قومي ټولنو او د مدني ټولنو استازو په برېښنایي تذکیرو کې د افغان کلمې د درج غوښتنه کړې، بلکې له کومه نه چې د برېښنایي تذکیرو د ویش موضوع مطرح ده ورسره دا غوښتنه هم مله شوې ده. ومو غوښتل چې د دې غوښتنو په ځواب کې د حکومتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو دوی په دې اړه د څه ویلو ډډه وکړه. د هیواد د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي او دا مظاهره کوونکي په داسې حال کې په خپله دې غوښتنه ټینګار کوي چې ظاهرا افغان حکومت اوس مهال د برېښنایي تذکیرو د ویش لړۍ نه ده پیل کړې او دا په داسې حال کې ده چې د لومړي پلان له مخې ټاکل شوي وه دا لړۍ تېره میاشت پیل شوې وای.